د لوی او بخونکي خدای په نامه په خیر راغلی. نن ورځ چې د مای د میاشتې د 7 نیټې سره برابره ده د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند په قربتوب باندې د قومي مبارزینو په یادغونډه او همدارنګه د پښتونخوا د نوم د لومړۍ کلیزې په ویاړ باندې د نننۍ غونډه جوړیږي. غواړم دغه غونډه رسما پیل کړم. د غونډې د پرانیستې لپاره د ښاغلي محمد صادق خان څخه هیله کومه چې راشي او زموږ ستاسو نننۍ غونډه د قرآن کریم د څو مبارک آیاتونو په تلاوت سره پیل کړي. بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان مسهودا صدق الله العلي العظيم. نو په لومړي سر کې د ښاغلي احسان پاچا څخه هیله کوم چې د فرانکفورت د څانګې په استازیتوب باندې تاسو ته خپله ستړي وینا وړاندې کړي. ښاغلی احسان پاچا. درنو عزتمندو پښتنو مشرانو همزولو او ډیر د قدر وړ میرمنو خویندو د هر څه نه لومبې په دې غونډه کې تاسې ته دومره ګڼ شمېر د ګډون څخه یو جهان مننه چې خپل قیمتي وخت مو اوښکې دی او دلته راغلی یې. زه د غونډې د اړخ نه او د پښتون سوشل ډیموکراټ پارټۍ د فرانکفورت د څانګې د اړخ نه تاسو ته د زړه د کومې نه هرکلی وایم. زه تاسې نور زیات وخت نه نیسم. تاسې خپل پروګرام د زړه د خوشحالو نه وګورئ او تاسو به ښه ماښام درته غواړم او ښه وړاندې پروګرام بوتلو دپاره زه خپل ملګري ته ویم چې هغه روان کړي. خو یک جهان مننه د پښتون سوشل ډیموکراټ پارټۍ د طرف نه.